السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست کړه بخیر ښه خدای جوړ یاست وخت مو ځای کوم تر دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو چې راخصه دی هغه د مایکروبیولوژي سم راخصه دی او د دغه کې مو چې راخصه دی الټي باډیز ټیسټ او پارت 1 ده سیده اوس په دې ته په دې ټول باندې سره د خلاص کوم چې الټي باډیز دلته چې شي دا او چې نه ده سیده دا په پارت 1 پارت 2 باندې په دې راځي چې هلته ځینې ټیسټونه چې دی هغه بیا پارت 2 ته اچوم سیده نو اول وارې د نامه په مطلب باندې به دې زه سر د خلاص کوم د الټي باډیز چې ته پارت ته وایي سیده ښه دې ته وایي کېږي لشمان ډونووین باډي په نامه باندې سیده د دې دا نوم دی او دې ته په نور نامه هم وایي کېږي لشمانیا پیراسایټ په نامه سیده راځي چې مخته ځو اوس په دې ځای د دې یو کوچنی تعریف در وښایم بیا به ځو د دې ټیسټ طریقه څنګه کېږي په کوم طریقه باندې کېږي بیا به نور پروسیجر په هغه کې درته وښایم سیده لشمانیا is a parasitic protozoan a single called organism of the genus Leishmania that is responsible for the disease Leishmaniasis نو دی وایي دا چې دی دا کوم لشمانیا چې ده دا یو پیراسایټ دی پلا په دې جملې سر خلاصول د مخ څخه یو کوچني خبر باندې په دې سر د خلاص کوم بیا وځو مخ پیراسایټ چې دی یو داسې ارګانیزم دی یو داسې ژوندی موجودات دی چې هغه زموږ پر جسم باندې خپل ژوند تیروي هوسټ یې موږ یو چې کله موږ هوسټ یو نو دې ته بیا پیراسایټ وایي کېږي کوم هغه ژوندی موجودات چې موږ باندې ژوند تیروي زموږ څخه خوراک اخلي هغه ته پیراسایټ وایي کېږي سیده د دې پیراسایټ بیا مختلف قسم دی مختلف طریقو باندې نومان باندې یادېږي مختلف دغه چې هغه په پیراسایټولوژي کې دی بیا زه سر د خلاصوم سیده یو یې سینګل سیلز ارګانیزم یو دی ملټي سلولر ارګانیزم دی سیده ملټي چې دی هغه یو څو سیل څخه جوړ شوی یو ژوندی موجودات وي لکه چینجی یا داسې نور شیان او یو دی سینګل ارګانیزم بیا داسې چې هغه د یوازې حجرې څخه جوړ شوی وي د یوه حجره یي هغه ژوندی موجودات یې زموږ په جسم کې یي یا خپل د باندې ژوند کوي یا پر بل ځای باندې سیده اوس راځو پر سبجیکټ لشمانیا از ا پیراسایټک دی وایي لشمانیا چې د یو پیراسایټ دی پیراسایټ خو ما ستا د خلاص کې شو او هغه هم دی پروټوزوان دی سیده پروټوزوا بیا خپل ځان ته یو جلا کورنۍ ده په پیراسایټولوژي کې سره خلاصوم او هغه هم دی سینګل سیلز دی یعنی یوازې حجرې والا دی چې هغه ته وایي کېږي ارګانیزمز سیده د لشمانیا د نسل څخه دی نو د دې د وجې څخه موږ ته بیا یو قسم ناجوړي موږ ته راپېښېږي هغه ته وایي کېږي لشمانیا سیز په نامه باندې او دې ته وایي کېږي کالدانه هم وایي کېږي موږ ته په پښتو ژبه کې یعنې سمپل ژبه کې کالدانه د دغه ارګانیزم یعنې د دغه ژوندي موجودات څخه موږ ته راپېښېږي سیده راځئ چې مخته ځو بیا دې زه په دې په بل ویډیو کې یعنې چې کله موږ پیراسایټولوژي شروع کړله بیا دې فل په ډیټیل سره در خلاصوم چې دا د څه څه دی د کومې کورنۍ سره تعلقات لري فل په ډیټیل باندې سره د خلاصوم اوس کوشش مې دا دی چې په ټیسټ باندې دې زه سر د خلاص کوم سیده they are spread by the sand fleas of the genus Pelobotomus in the old world and of the genus Leutozomia in the new world نو دی وایي چې دا چې زموږ جسم ته راځي په څنګه طریقه باندې راځي یو کوچني غوماشه ده هغه ته وایي کېږي سینډ فلیز په نامه باندې سیده یو کوچنۍ غوماشه ده هغه د هغوی څخه موږ ته راځي او هغه هم زموږ کله چې یو حیوان باندې دا شی وي یعنې دا کله دا کم پیراسایټ چې پر بل حیوان باندې وي نو هغه غوماشه به هر چې د هغه حیوان څخه چې کله وینه څښي نو دی د هغه حیوان څخه دا پیراسایټ یعنې دا ژوندی موجودات په خپل جسم ته راواړي دا غوماشه بیا دا غوماشه ګرځي بیا موږ ته راسي هغه حیوان لکه سپی موږک داسې باندې دغه وکړي دا غوماشه وینه ځینې راخلي هغه وینه بیا راځي بیا موږ ته راځي دا چې کله بیا موږ یو شی یو ځای کې موږ څه وینه اخلي نو بیا د دې په نس کې دا دغه پروت دی دا پیراسایټ نو دا پیراسایټ بیا زموږ جسم ته راسي سیده نو دلته څه وایي دی وایي دا غوماشه هغه غوماشه د وجې څخه زموږ جسم ته راځي او داسې ده یعنې په نوې دنیا کې په فیلوبوټومس په نامه باندې یادېږي او په په زړه دنیا کې دا په فیلوبوټومس په نامه باندې یادېږي او په نوې دنیا کې دی چې دی هغه لیوټوزومیا په نامه باندې نومېږي سیده دا نوې دنیا او زړه دنیا چې ده دا خپله سرچ کړه چې دا کومې
کوم ځای ته وایي، ولې دلته موږ هیستري یا تاریخ نه وایو، ولې بیولوژي شروع ده په دې وجه. نو دوی په دا دنیا کې دلته دا نومان وایي کېږي سیده دا موږ ته د سپیس هم راځي، د موږک هم راځي، او د غوماش سم دی زیات دی چې دی په 100% کې موږ ته د دې غوماش سره ځي سیده. او دا په نورو طریقو باندې هم ځي جسم ته سیده. نیډل شیرینګ کوي، یعنې دا رقم نیډل چې ته یعنې هغه کوم ستنه چې تا سره درسره وي چې تا ته یو بل چا څه وینه اخیستې وي هغه ته جګی کړه په بل یوه باندې، دا رقم هم ځي. بلډ ټرانسفیوژن کې هم ځي، یعنې چې ته راولاړ شې یو کس دا کلدانه ولري هغه وینه راواخلي بل یوه ته ولګوي، نو د هغه څخه هم وله بل ته ځي سیده. او پریګننټس یعنې کوم مور چې په نس کې کوچنی ولري یا چې کوم په نس کې د حمل کوچنی ولري، نو هغه چې دا کوچنی جوړېږي فیټس ورته وایي، فیټس حالات چې وي، نو هغه حالات کې هم دا کوچنی ته ورځي مور ته، د مور څخه دا کوچني ته ورځي، په داسې حالات کې هم ځي سیده. نو راځئ چې مخته ځو چې ژر د سر د خلاصوم جمله په جمله باندې چې ژر هلته ټیسټ ته ځان ورسو سیده. Leishmania parasites are found in the tropical and subtropical area of the world. دا هغه د نیو ورلډز اور زوړ ورلډ کې په ته وایي ټروپیکل اور سب ټروپیکل دنیا چې یعنې دا هغه لغات دي چې کوم نیو ورلډ او اولډ ورلډ ما درته وویلی سیده. نو دوی وایي دا ټروپیکل په اور سب ټروپیکل په ایریا کې یعنې په دا علاقه کې پیدا کېږي، په هغه علاقه په هغه دنیا کې په دا کوم چې ټروپیکل دنیا وي او سب ټروپیکل دنیا په علاقو کې پیدا کېږي. دا چې کله جغرافیه ووایه بیا دې خپله په دې سر خلاصېږي. راځئ چې مخته ځو. اوس مین ټاپک ته راځو. لیشمانیاسیس یوه خبره بله په یاد وساته، کله چې موږ ته د یو پیراسایټ یا د یو وایرس یا د یو بکټریا یا د یو بل شي څه موږ ته ناجوړې راولویږي، نو د هغه په اخره کې موږ ته SIS په نامه راځي سیده. دا سیز په نامه چې ده دا النس ته وایي یا ناجوړي ته وایي سیده. نو دلته اوس دا لیشمانیاسیس چې دی یا لیشمانیا سیز په نامه چې کوم لفظ رالی، لیشمانیا خو پیراسایټ شو، سیز مطلب ناجوړي سیده. نو دا ناجوړي موږ ته پیښیږي. دا ناجوړي به اوس بیا راځو په دا ویډیو کې به دې زه ټیټ سر د خلاص کړم. ښه دا لیشمانیاسیس په نامه باندې چې کوم ناجوړي سول ښه، نو دا بیا درې کټګري ته ولیږي ده، درې کټګري ته. هغه اوله کټګري چې ده CL په نامه ده، بل دومه کټګري چې ده هغه درېمه کټګري سیده ML په نامه ده، او دومه کټګري چې ده هغه د VL په نامه باندې ده سیده. نو دا چې کله موږ ته ولګېږي هغه نو اوله ناجوړي موږ ته چې شته هغه کنټینوس لیشمانیاسیس په نامه باندې ده. دا چې دی دا کنټینوس لیشمانیاسیس په نامه چې کومه ناجوړي موږ ته ولګېږي یعنې کوم حالات چې موږ ته ولګېږي، په دې کې څه چم کېږي، السر جوړ شي. په کوم ځای کې؟ په پوستکو باندې. یعنې کوم موږ چې د لاسونه ځي په دا عکس کې وینئ، په دا عکس کې ووینئ په دا لاسو کې دونه سوري جوړ شي، یعنې په لاس په دا ځایو کې، په دا کوم ځای کې د ګوتو یا په دا نور ځایو کې یا په دا ورغوي کې هر ځای چې و، نو دلته السر جوړ شي، سوري جوړ شي. نو د دې لیشمانیاسیس چې دی دا کټګري سول سیده. یوه کټګري دا ده، اوله کټګري چې ده سیده. دا کټګري چې ده دا دونه خطرناکه کټګري نه ده سیده. دا چې دی دا چې دی دا حالات چې دی دا مخته ورته سر په خلاصېږي سیده. په دې کې څه چمچ کېږي، په پوستکو کې خالي سوري جوړ شي، یو ځای بل ځای داسې کوچني سوري جوړ شي، دونه سوري جوړ شي. بله کټګري چې ده هغه ته ویل کېږي ویسرل لیشمانیاسیس په نامه باندې ده یا لیشمانیاسیس په نامه باندې چې ده. په دې کې څه چمچ په دې کې بیا دا VL په نامه چې کوم دی، په دې کې څه چمچ زموږ انټرنل ارګنز دغه کې لګېږي، انفیکټ کېږي، یعنې په هغه کې څه چم کېږي، زموږ په اینې کې دی ګروت کېږي، زموږ په کوم سپلین چې دی ترخې دی په هغه کې ګروت کېږي، په اینه کې ګروت کېږي، یعنې دی څه چم کېږي دننه چې کوم ارګنز یې په هغو کې دی خپل ګروت جوړ کړي، یعنې په کوم چې په دننه کوم اعضا یعنې کوم ارګن چې یعنې کوم زموږ پارټس چې په هغو کې دی خپل ګروت زیات کړي، یعنې دغو کې دا یو څه خطرناک دی سیده. دا لایف تھریټنګ دې ته وایي، یعنې په دې کې کیدای شي انسان مړ شي. په دې کې نور داسې علامات دي چې هغه نس وپړسېږي یا نور داسې شي. دا کوچنی په دا عکس کې به وینئ دا د کوچني نس څونه پړسېدلی دا رقم هم کیدای شي سیده. یو دی میوکو کنټینوس لیشمانیاسیس په نامه باندې دی. په دې کې بیا څه چمچ دی چې کوم زموږ پزه ده
پر دې باندې سربیره داسې دغه جوړ شي، غټ سوری جوړ شي، یو د خوله کې سوری جوړ شي او په ستوني کې خوله سوری جوړ شي. نو دا رقم حالات هم کېږي سیده په یوه کې په اول کې چې د کم سی ایل چې دی په دې کې پوستکي کې دغه سوری جوړېږي. د دریم نمبر چې کم دی دا کم میوکو کنټینوس چې دی په دا خوله پزه او ستوني کې سوری جوړېږي. او دا چې دی ویسرل چې دی دا بیا په اینې او په ترخي کې یا نور داسې په جسم کې چې دننه کم اوضاع ارګان یې په هغو کې سوری جوړېږي یا ځان ګروت مخ ته بیایي سیده. ښه په دې کې د دوم نمبر چې دی دا ویسرل لیشمانیاسیس په نامه دی، لیشمانیاسیس په نامه چې دی دا ډېر خطرناک دی سیده. راځئ چې اوس ساین او سپټم به څه شي، یعنې د دې علامات به څه شي، موږ به څنګه پوهېږو چې دا کالدانه ده سیده. نو هغه دغه کې پر حالات باندې ډیپینډ کوي، یعنی چې کوم حالات سره دی. اوس ته کوم حالات کې یې ښه، نو سی ایل حالات کې یې یا ایم ایل حالات کې یا وی ایل حالات کې یې سیده، یعنی کنټینوس حالات کې لیشمانیاسیس په نامه کې یې که یا میوکوزل لیشمانیاسیس په حالات کې یا که د ویسرل لیشمانیاسیس په نامه په حالات کې سیده. نو راځي چې اول کله چې کنټینوس یا میوکوزل لیشمانیاسیس په حالات کې وي نو هغه څه چمه کې هغه ته کرار چې دی دا زخم چې دا کم زخم چې جوړي پر د لاس پر پښه پر هر ځای چې جوړو پر پزه په ستوني کې په خوله کې هغه کرار سره غټېږي، کرار غټېږي. نو په دې باندې به ستا سر خلاصوي چې زه کالدانه زما په جسم کې ده ستا سیده. نو زخم چې دی هغه لږ غټېږي سیده. او ویسرل چې دی دا چې دی دا په ته څنګه معلومه دا چې دی تا ته اول طبي راځي ویټ لوس کېږي، یعنی وزن دې کم کېږي، ابډومینل سویلینګ وي، دا نس پړسوب کوي، نس دلته پړسوب کوي سیده. نو دا به ته سوچ وایې چې یاره زما په جسم کې دا دغه ده سیده، دا کم کالدانه ده یا لیشمانیاسیس په نامه چې کوم پیراسایډ دی دا زموږ په جسم کې شته. دا رقم ساین او سپټم کې دی سیده. یوه جمله رابله ته بیا زو ټیسټ ده ښه. نو دا بیا دا پیراسایډ چې دا خپل حالات لري سیده، خپل سټیج لري، خپل پر یو حالات بل حالات اوړي سیده. په رپورټو کې داسې نومان ورسره راځي سیده. هغه چې دی یو نوم یې لیکلی پروماسټیګیټس په نامه دی، یو دی امسټیګیټس په نامه دی، ګیټس یا ګویټس په نامه چې هر څنګه ته وایای شو سیده. نو دا پروماسټیګیټس چې دی دا ایکسټرا سلولر دی ته وایي. ایکسټرا سلولر هغه وخت دی ته وایي چې کله دی په خپل ځان څخه 2 سلز 3 سله نور جوړ کړي، یعنی میچور سوي د ده لکۍ برابر یي په دې کې لکۍ راغلي دی پر سلز د سلز د باندې، یعنی د سلز وتلی د حجرې څخه وتلی دی پر حجرې څخه د باندې. او امسټیګیټس چې دی دا بیا په حجرې کې دننه دی، دې ته انټرا سلولر وایي، یعنی په یوه حجره کې دی اوس 1 2 3 داسې کوچني حجرې دي په یوه حجرې کې دی دننه 4-5 حجرې دي، هغه بیا سره پټاویږي، دی راوځي میچور کېږي، بیا نور سیل جوړېږي، بیا دا رقم د خپل پروسس رواني. دا دی بیا زه په پیراسایټالوجي کې ښه سم سره د خلاصوم سیده. خالي دلته په یاد وساته چې پروماسټیګیټس چې دی هغه ایکسټرا سلولر دی، د ده څخه 1 2 3 جلا سیل جوړ شوی دی، میچور حالات دی. او امسټیګیټس چې دی دا چې دی دا په یوه سیل کې چې دی دا په یوه سیل کې دی سیده، دې ته انټرا سلولر وایي سیده. په دې شي باندې ما خالي سر خلاص کو په یاد وساته. بیا دا په پیراسایټالوجي کې د ښه ټیټ سره په دې در خلاص ښه. د دې لپاره 10 کم طریقې پیدا کړي دي سیده، 10 رقم یعنې 10 میتډه د دې لپاره کېږي سیده. اول دی ډایرکټ ایویډنس دی، یو دی انډایرکټ ایویډنس. په ډایرکټ ایویډنس کې مایکروسکوپي راځي، کلچر راځي سیده. او انډایرکټ ایویډنس کې نن سپیسیفیک ټیسټ راځي، انیمل اینو کیلکولیشنز په نامه راځي، لیشمانیا او مونټینو ګرو ټیسټ په نامه دی، او ډیټیکشن اف انټیجن دی، او ډیټیکشن اف انټي باډي دی، او بلډ پکچر دی، پی سی آر دی سیده. نو دا رقم ټیسټونه په دې کې راځي. په دې کې چې کوم مخصوص چې دی ټیسټونه کېږي یا کوم یعنی په هر ځای کې اویلیبل وي او په اسانه طریقه کېږي، هغه مایکروسکوپي ده یا ډیټیکشن اف انټي باډي دی سیده. ډیټیکشن انټي باډي چې ده هغه به زه اوس دلته هم در وښیم او مایکروسکوپي به هم دا نور به زه تاته باریک در وښیم، لیکن هغه دونه زده کول ضرورت نه لري سیده. اول راځي نن سپیسیفیک ټیسټ. نن سپیسیفیک ټیسټ چې دی هغه خاص مخصوص ټیسټ نه دی سیده. انیمل اینو کیلکولیشن چې دی دا به دا رقم دی چې
کوم حیوان په دې پیراسایټ باندې لګیا وي یعنې په دې ناجوړې لګیا وي نو هغه څخه دې سمپل راواخیست رم راواخلي بل حیوان ته ولګي نو چې پر هغه باندې هم دا علامات ښکاره سي نو هغه دا رقم پروسیجر وایي دا ډېر سنسیټیو دی په دې بیا زه سم په ډیټیل وایم اوس خالي کلو در کوم سیده اور لشمانیا اور مینټین ګروپ په نامه باندې ټیسټ چې کوم دی دا رقم دا ده چې څلور لیکې پر وکاږي نو بیا د دې دغه ګوري درجه حالات یعنې معلوموي چې په کوم اندازه باندې کم شوی دی پر کوم اندازه باندې زیات شوی دی د دې هغه سایز ګوري صحیح ده دلته انټیجن کوم چې د دې دوا ور ولګي چې دا په څونه طریقه باندې کم شوی دی په کوم څونه طریقه باندې پورته شوی دی په کوم طریقه باندې کمیږي صحیح ده یو ډیټیکشن اف انټیجنټ یعنی د انټیجنټ معلومول هغه لیزر میتھډ باندې کیږي صحیح ده یو ډیټیکشن اف انټي باډیز دی دا آی سی ټي میتھډ هم کیږي په نور طریقو باندې هم کیږي صحیح ده او بلډ پکچر یعنی په سی بي سي کې هم د دې کې او پی سی آر د دې ډي ان اے کتل او مایکروسکوپي هم کیږي مایکروسکوپي هم کیږي او کلچر هم کیږي کلچر باندې به زه سم ویډیو کوم اوس مایکروسکوپي چې ده هغه ډېر اسانه طریقه ده او ډېر دغه چې کوم ځای کې یو زخم وي او هغه زخم چې دی پر هغه باندې سلایډ وښوري اپلای صفا کړي دلته دا ځای سکراپینګ کې اور ځای خراب کړي هغه ځای چې دی غوښه چې دا څه زندوري کې دا وینه چې راوځي پر هغه باندې سلایډ دی سره وګرځي بیا دا سټین کې صحیح ده د سټینینګ دپاره یو سي جمزا ده او 15 سي ډیسټل واټر دی دا سره مکس کې پر واچي 10 منټ پرېږدي او بیا دا په مایکروسکوپي باندې لاندې ګوري او دا رقم عکس په دا رقم دغه معلومیږي دې ته مایکروسکوپي وایي بایپسي کیدای شي نیډل بایپسي هم ورته وایي اور دې دپاره سکین بایپسي هم ده دا چې دی په سکین بایپسي کې راځي صحیح ده اور بله طریقه چې ده بیا آی سی ټي میتھډ دی صحیح ده چې کوم ته په کیټ کې وکړې پازیټیو نیګیټیو راشي د دې لپاره بیخي قسم طریقې راغلي دي چې دا اوس ګره په دې یوه ویډیو کې درته وایم هر ویډیو ډېر اوږده کېږي صحیح ده ته په یاد وساته کیټ میتھډ اور مایکروسکوپي میتھډ صحیح ده